بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي هغه کومه دعا ده چې په هغه سره د هغه په ویلو سره د قرآن سره محبت پیدا کېږي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د قرآن سره محبت پیدا کړي نو د هغه به د عباداتو سره هم محبت وي. خپله د قرآن سره محبت کول، تلاوت یې کول، ترجمه یې زده کول، په احکامو یې ځان پوه کول، دا هم عین عبادت دی. نو د قرآن سره د محبت د ډېرېدو دپاره او د عباداتو سره د محبت د ډېرېدو دپاره دا دعا ده: اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دغه دعا وایه، الله جل شانه به ستا محبت نه یوازې د قرآن سره بلکې د ټولو عباداتو سره ډیر کړي او الله عز وجل به توفیق ورباندې درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.